قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. یو ډیره دردونکې واقعه چې په ترکیه کې یو ډیره افسوسناکه او دردونکې زلزله مخې ته راغلې ده چې دغه زلزلې شدت 7.8 ریکارډ کړی شوی دی او د دې زلزلې د وجې تر اوسه پورې چې کوم عمارتونه راغورځېدلي دي د هغې د لاندې د 2300 کسانو د مړه کېدو اطلاعات مخې ته راغلي دي او ویل کېږي چې نور کسان هم راویستل کېږي. دا زلزله په ترکیه کې د ترکیې سره شام کې هم راغلې ده چې د دې زلزلې په باره کې ویل کېږي چې د نن 3 ورځې وړاندې یو ساینسدان چې هغه د نیدرلند سره تعلق لري او فرانک هوګر بیټس نوم یې دی، هغه په 3 فبروري باندې دغه پوسټ یعنی دغه ټویټ هم کړی چې یو خطرناکه زلزله شام، لبنان او اردن او ورسره په ترکیه کې راتللی شي. پرون چې دغه زلزله راغلې ده په زرګونو خلک یې وژلي دي او عمارتونه راغورځېدلي دي، ډېر زیات نقصان شوی دی، ډېر زیات مسلمانان په ترکیه کې وژل شوي دي. نو یقینا چې زړه لړزونکې زړه دردونکې واقعه ده. الله تعالی دې په ټول عالم اسلام باندې رحم وکړي. دې واقعې موږ ډېر زیات خفه کړو ځکه چې ډېر زیات خلک پکې وژل شوي دي، عمارتونه هم نسکور شوي دي. تر اوسه پورې همدومره معلومات و چې د ترکیې او د شام نه مخې ته راغلي دي. د نورو معلوماتو لپاره هم موږ سره واوسئ، تاسو سره به ټول معلومات شریکوو. نو وخت په وخت به تاسو د ټولو حالاتو نه خبرو. موږ سره ضرور تر اخره پاتې شئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې تاسو زموږ د راتلونکو معلوماتو نه وخت په وخت باندې خبرېږئ. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه.